په ولاړه باندې د سکس کولو دومره خوند چې تاسې به ټول عمر هم نه وي حاصل کړی. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي. نن موږ سره اوسئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د سکس کولو داسې یو طریقه ښایم چې د دې په عملي کولو سره او په دې ډول کوروالي سره به تاسو ته دونه خوند میلاو شي چې ټول عمر به هم تاسې د مېرمنې سره د کوروالي نه دونه خوند نه وي اخیستی. ځکه دا د سکس کولو داسې طریقه ده که چېرې تاسې هر څونه کمزوري هم یاست نو تاسې به تر ډېره پورې انزالېږئ نه او تاسې ته به دا ډول سکس کول بیخي زیات خوند درکوي. ځکه چې تاسې دې نه مخکې کوم سکس کړی دی خپلې مېرمنې سره نو په هغې کې به تاسې بیخي ژر انزال شوي یاست. یعنې تاسې به تر ډېره پورې د مېرمنې سره کله کوروالي نه وي کړی، خو په دې ډول کوروالي کې که تاسې هر څونه کمزوري یاست بغیر د ګولیو نه او بغیر د داسې بل شي استعمال نه به تاسې دونه اوږد سکس وکئ چې تاسې ته به ځان حیران ښکاري او تاسې به تر 5 دقیقو نه تر 10 دقیقو پورې د خپلې مېرمنې سره کوروالي وکئ او هیڅ به پکې انزالېږئ نه او بعد له 10 دقیقو نه به تاسې انزال شئ او تاسې ته به بیخي زیات خوند میلاو شي او تاسې ته به خپله مېرمن ووایي چې تاسې نن څه شی استعمال کړی دی چې دونه ته قوي او بیخي انزالېږئ نه. خو دوستانو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا طریقه وښیم، که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نښانه هم ووهئ تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو زیاتره داسې کسان دي چې هغوی په سکس کولو کې بیخي ژر انزالېږي، یعنې څنګه چې سکس شروع کړي نو په 1 دقیقه کې دننه هغوی انزال شي او هغوی کله هم د کوروالي نه خوند نه وي اخیستی. ځکه چې کوم انسان ژر انزالېږي نو هغه د کوروالي نه خوند نشي اخیستلی او کوم انسان چې تر ډېره پورې سکس کولی شي یعنې ژر انزالي ستونزه نه لري نو هغوی د کوروالي نه پوره خوند اخلي. نو دوستانو زه چې تاسو ته کومه طریقه ښایم په دې کې به تاسې ژر انزالېږئ نه نو ځکه به تاسو ته بیخي زیات خوند میلاویږي. نو دوستانو دا طریقه داسې ده چې څه ټایم تاسې کوروالي شروع کوئ نو د هغې نه 10 دقیقې مخکې به تاسې د غاښونو کریم په خپل ذکر باندې مالش کړئ، یعنې د غاښونو کریم سره به خپل ذکر مالش کړئ او بعد له 10 دقیقو نه بیا کوروالي شروع کړئ. خو کوشش وکړئ چې ذکر تاسې ته خپله مېرمن مالش کړي او دونه یې مالش نه کړي چې تاسې د کوروالي نه مخکې انزال شئ. نو دوستانو تاسې چې کله په غاښونو کریم باندې خپل ذکر مالش کړو نو د هغې نه بعد چې کوم ډول ستاسې خوښه وي نو په همغه ډول باندې یعنې کوم پوزیشن چې ستاسې خوښ وي نو په همغه پوزیشن باندې د خپلې مېرمن سره کوروالي وکړئ نو تاسې به بیخي پکې انزالېږئ نه. خو که په ولاړه باندې سکس وکړو نو هغې کې به تر ډېره پورې تاسې انزال نه شئ. نو دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره